الله رب العزت ته د خپل بنده ژړل او خپل بنده د سترګو څخه اوښکې رابهول دا الله تعالی ته ډیر زیات محبوب شی دی. چې کله تاسو یوازې سئ، چې کله تاسو په مسجد کې یوازې کښېنئ او د الله په حضور کې تاسو وژاړئ، د سترګو څخه اوښکې رایله کړئ، او چې کم څوک د الله د خوف څخه ژاړي هغه په باره کې قرآن څه فرمایي او حدیث څه فرمایي، راسو تاسو ته زه نن بیان کوم. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، هغه کسان چې هغه ژاړي د الله د خوف څخه او په قرآن چې دی هغه د دوی عاجزي او د دوی عاجزي نور هم ورزیاتوي او دوی ته د دوی ژړا د دوی سترګې څخه اوښکې رابهېدل دا الله ته زیات محبوب شی دی او الله ته خوښ دی. الله تعالی د هغه کسانو تعریف کوي په قرآن کریم کې چې کم کس د الله د خوف څخه. په حدیث شریف کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه سے روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله تعالی به هغه کس و جهنم ته نه کی داخل، الله تعالی به هغه کس د جهنم څخه بچاو کی کم کس چې د الله د خوف څخه وژاړي، کم کس چې د خپل سترګو څخه اوښکې راوبهوي د الله د خوف د الله د رضا په خاطر باندې. یعنی که غواړئ چې د جهنم اور څخه بچاو سئ، د جهنم ته د داخلېدو څخه بچاو سئ، نو د الله د خوف څخه اوښکې وبهوئ. که چیرې چاله ژړا نه ورځي هغه دې د خپل مخ ته د خپل د قبر اوله شپه کښېږدي، د آخرت ورځ دې کښېږدي، د جهنم اور دې کښېږدي، د قبر عذاب دې خپل مخ ته کښېږدي په تصور کې په فکر کې، نو دله به ژړا ضرور ورسي. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخ ته